الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. وعن أبي هريرة وأبي قتادة وأبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا. كتاب رياض الصالحين يوصل وپنځوستم باب شروع. باب په باره د دې کې چې د جنازې په منځ کې به کومې دعاګانې او کلمات دا به ویل کېږي. په دې باب کې دویم نمبر حدیث دی. ابو هريره، ابو قتاده او ابو ابراهیم الاشهلي چې د هغې پلار دا صحابي و، د خپل پلار نه روایت کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم ندا روایت کوي چې انه صلی علی جنازه، یقینا نبی صلی الله علیه وسلم یو جنازی منځ کو. فقال د الله پیغمبر دغه جنازې منځ کې دا دعا کوله: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. دا دعا نبی صلی الله علیه وسلم دغه جنازی منځ کې لوستله. معنی دا ده: اللهم اغفر لحينا وميتنا، یا الله ته زمونږ ژوندي او مړي ټول وبخې، وصغیرنا وکبیرنا، زمونږ ماشومانو ته هم بخښنه وکړي او غټانو ته هم بخښنه وکړي، وذکرنا وانثانا، نارینه مو وبخې او زنانه هم زمونږ وبخې، وشاهدنا وغائبنا، زمونږ حاضر هم وبخې او زمونږ غیر حاضر هم وبخې، چې کوم حاضر دی او چې کوم غیر حاضر دی. اللهم من احییته منا، یا الله څوک چې ته ژوندی کړې د موږ نه او ژوندي پر ژوندي ژوند ولته ورکې، فاحیه علی الاسلام، هغه په اسلام باندې ژوندی وساتي. ومن توفیته منا، او یا الله څوک چې ته د موږ نه وفات کې روح اخلي، فتوفه علی الایمان، هغه په ایمان باندې وفات کې. څومره ښایسته دعا ده. اللهم لا تحرمنا اجره، یا الله موږ د دې جنازې او د دې مړي د اجر نه مه محرومې، ولا تفتنا بعده، او الله د دې نه وروسته موږ په فتنو کې مه ګرفتاره، مو په فتنو کې ما چوا، که هغه دیني فتنې که هغه دنیوي فتنې. دا روایت امام ترمذي روایت کوي، ابو داود وغیره ټول، امام بخاري روایت کړی دی. دا بل روایت ته وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ابو هريره روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ما اوریدلی دي. الله پیغمبر فرمای: اذا صليتم على الميت، اے مومنانو کله چې تاسو په یو مړي باندې منځ کوئ، د جنازې منځ کوئ، فاخلصوا له الدعاء، تاسو خالص کړئ دغه مړي دپاره دعا، یعنی په ځان کې ډېر اخلاص پیدا کړئ. هسې عادت مه کوئ، یعنی اخلاص معنی ده عاجزي په زړه کې پیدا کړئ، په اندامونو کې پیدا کړئ، زړه د الله ته متوجه کا چې دغه مړی ستا دعا په وجه باندې هغه معاف کوي الله تعالی، هغې ته الله بخښنه کوي چې هغه الله تعالی ستا په دعا باندې معاف کړي، ستا په جنازه باندې هغه الله معاف کړي. او ته که بې توجه ولاړې او هسې خانه پوري کې، نو ګوره دې باندې مړي ته هم فایده نه حاصلېږي او تا ته هم فایده نه حاصلېږي. مخکې تیر شو چې ته یعنې سوچ جنازې د مؤمن مسلمان جنازې ته حاضر شي ایمانا او احتسابا، چې ایمان هم پکې او دغه شاته ایمان د وجه نه راغلی او د الله رب العالمین ثواب غواړي، ثواب چې غواړي ځان کې به اخلاص پیدا کړي. دا بل حدیث ته وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة. دا روایت ابو هريره روایت ته چې هغه نبی صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم دغه شاته په جنازه کې په جنازه باندې دا دعا لوستله. یو جنازې منځ کو: اللهم انت ربها وانت خلقتها وانت هديتها للاسلام وانت قبضت روحها وانت اعلم بسرها وعلانيتها وقد جئناك شفعاء له فاغفر له. ابو داود روایت ته معنی دا د دې دعا چې اللهم انت ربها، یا الله ته د دې مړي ربي،
وانت خلقتها تا دا پیدا کړی دی الله تعالی وانت هدیتها للاسلام او تا دې ته هدایت کړو لار د اسلام ورته خودلې و وانت قبضت روحها او یا الله تا د دې روح هغه واخستو وانت اعلم بسرها وعلانيتها او الله تا خ معلومات ته خو پويږي د دې په پټو باندې او دې په ښکارو باندې وقد جئناك شفاعا له یقینا موږ الله ټول تا تراغلی د دې باره کې موږ ته سفارش کو موږ ته طلب د دې د بخنه کو سفارش تراغلی او جرګه راغلی الله فغفر له دې مړي ته بخنه وکي دې ته معافي وکي دا څونه خیسه دعاګانې دي څومره زبردست او خیسه دعاګانې دي نن سبا دا موږ تاسو مولا ته پریخه دا د مولا کار نه دی ګوره چې مؤمن مسلمان هر مؤمن مسلمان دا کا دا به زده کوي دا به یادای ولا لوټونو کې موږ تاسو نه غلطیږو د پیسو حساب موږ تاسو نه خیسته دي د خبرونو د بګینټو وګي خیزنده مشران خلکو ګورو په دې خبرونو کې د څه تکړه دي کنه هیڅ نه قضا کوي موږ قضا کوي خو یعنی خبرونه نه قضا کوي څومره توجه مانو تناست د دنیا ته موږ تاسو نه فکر کو دا دعاګان یادول غواړي مؤمنانو کومګه یاد کړی الله تعالی به داسې اشخاص موږ استاد په جون کې زمونږ استاد په مر کې الله تعالی په جنازه کې ودرې چې الله به دغه په دعاګانو په موږ تاسو معاف کړي الله موږ تاسو ته بخنه وکړي دا دعاګان یاد کې په جنازو کې اکثر موږ تاسو ګورو هغه سي ولاړی دا ولني تکبیر نه روسه دغه شانت الحمد وی قل هو قل والله احد سورته یا بل سورته وی او دغه شانت د الله پیغمبر باندې درود وی په دې بل تکبیر کې نو دا درم تکبیر چې کله وشي کنده اسی ولاړی اکثر حالم دا دی ور اسی ولاړی نن مې دوه مشران ته ما تاسو د دعاګانې وي نه مونږ خاصه ولاړی مشران ویسه ولاړی مونږه خان واسه ولاړی نو د جنازې څه مطلب چا څه ودرېږي جنازه خواسي د دې شي نه ده کنده خو دې د پاره مونږ تاسو جنازې د حاضرې مخ کې تیر شو چې مونږ تاسو دې د پاره راځو الله ته جرګې دی مونږ د پاره باید د دعاګانې مونږ تاسو یاد کو الله تعالی زموږ تاسو دغه شان ته پټول دغه د بدن کې او زموږ تاسو په دې زړه باندې زموږ تاسو پټول اندامونو باندې د دین آسان کی الله تعالی دین عمل کو توفیق دې مونږ تاسو راغله تعالی مونږ تاسو په صحیح دین پوي کی وصلی الله علی نبینا محمد